السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دغه باب یعنی دوهم باب آخری برخه تر ورسیدو، تتمه ده، خاتمه. پدې کې د لحن ډولونه او دغه حکم بیانوي. اولنی سوال مطرح کوي چې لحن څه شی دی او د هغې معنا څه ده. لحن خو موږ تاسو پیژندلی و چې دا د تجوید ضد عمل ده. تجوید ویلی کېږي د قرآن کریم صحیح لوستلو ته. لحن ویلی کېږي د قرآن کریم غلط ویلو ته. د همدغې لحن دو معناګانې شوې وې، یو لب او لهجه وه، یو غلطي وه. یعنی غلطي په هغه صورت کې چې کله تجوید په مقابل کې واقع شي. نو تجوید په مقابل کې چې واقع شو نو بیا هغې ته ویلی کېږي لحني. یعنی لحن په خپله دو معنا شو، یو لهجه شوه لکه بلوحون العرب چې راځي، او چې تجوید په مقابل کې واقع شو نو بیا په غلطي په معنا سره راځي. معنی هم دغه ده، نو غلطي یا لب او لهجه. یعنی تجوید خلاف قرآن مجید ویل دا په لحن کې حساب ده. نو تجوید خلاف قرآن مجید یعنی تجوید د قواعدو خلاف. د تجوید قواعد ذکر شول، مخارج ذکر شول، مخارجو خیال پکې ونه ساتل شي دا لحن ده، د صفاتو خیال پکې ونه ساتل شي دا لحن ده. حرکات او سکاناتو کې تغییر و تبدیل راشي دا لحن ده. مداتو کې د خپل اندازې نه کم او زیاتې وشي دا لحن ده وغیره. ټول تفصیل، ساکن متحرک شي، متحرک ساکن شي، مشدد مخفف شي، مخفف مشدد شي وغیره، دا ټول په لحن کې راځي. البته لحن چې دی نو بیا اقسام لري. غلطي ووي نو غلطي هم څه قسمونه لري، څه مراتب لري، څه درجې لري. ټول په یوه قسم یا یو حکم ورته متوجه نه ده. راځو د لحن اقسامو ته. د لحن قسمونه دو دي، لحن جلی او لحن خفي. لحن جلی تعریفو، یعنی لحن جلی کم قسم غلطی ته ویل کېږي. لحن جلی ویل کېږي غټه غلطی ته او ښکاره غلطی ته. غټه غلطی او ښکاره غلطی چې په هغې باندې هر څوک پوه شي. یعنی د لحن جلی د پوهېدو دپاره ډېر قوي علم ته ضرورت نشته. مطلق د قرآن کریم د حروفو سره که څوک اشنایي ولري هغه په دې باندې پوهېږي چې دلته غلطي رامنځته شوله. مثلا یو څوک حا هم وپېژني او ها هم وپېژني، او ته د حا په ځای باندې ها ووایې نو هغه صحیح ده چې په دې نه پوهېږي، په معنا به یې نه پوهېږي، کلمه به نه پېژني چې څه قسم غلطي راځي، خو په دې پوهېږي چې دلته حا وه او ده پکې څه شی وویلې؟ ها وویلې. یا د سین په ځای باندې صاد ویل، که سین او صاد پېژني نو هغه په دې پوهېږي چې دا غلط ده. حمزه او عین دواړه پیژني، که ته د حمزه په ځای باندې عین ووایې او د عین په ځای باندې حمزه ووایې هغه په دې پوهېږي چې دې ویونکي څه مشکل دلته پیدا کړل. صحیح ده چې په عواقب به یې نه پوهېږي چې څه چل وشو دلته. هم د دې وجې نه ډېری خلک په دې باندې پوهېږي خو چې عواقب یې نه پېژني وایي غلي دي دا هم پکې نو. ځکه دا یو بلوی عام غوندې ده اوس. ځکه عوام خلک خو د علماو نه اوري، نو چې علما په محراب کې ناست یو غلط قرآن وایي نو عوام خو اصل په ځان باندې باور نه چاغوي چې هر څه چې ده نو یو متل ده وایي الله بلا گردن ملا. ملا پسې نیت تړلی دی چې نو ملا څه وایي نو دوی ورسره امین کوي، بس خبره ختمه.
نو کنا پویږي په دې باندې چې دلته خو په عواقب نه پویږي نو غلي دي. نو دا قواعد چې وستاسو عوامو ته ووایي او په دې باندې پوه شي چې سین که چېرته په صاد باندې بدلیږي څه مشکل پیدا کیږي، یا عین په حمزه باندې بدلیږي څه مشکل پیدا کیږي، یا ذال چې دی نو په ضا باندې بدلیږي، یا ضا چې دی نو په ذال باندې بدلیږي، یا ضاد په ضا بدلیږي، ضا په دال بدلیږي، څه مشکل پیدا کیږي معنوي، نو فکر نه کوم چې هیڅوک هم دا برداشت کړي. هغوی پوهېږي نو ځکه څه شی دي غلي دي. نو غټې غلطۍ ته وایي لحن جلي، او داسې غټه غلط دي چې یو حرف بل حرف باندې بدل شي، ساکن متحرک شي، متحرک ساکن شي، مخفف مشدد شي، مشدد مخفف شي، مده غیر مده شي، غیر مده مده شي. نو دغه قسم غلطیانې چې دی نو دا دې ته غټې غلطیانې ویلی کېږي او ښکاره غلطیانې ویلی کېږي. همدې غټې غلطۍ ته او ښکاره غلطۍ ته چې هر څوک په اسانه ورباندې پوهېدلی شي نو دې ته د علم التجوید په اصطلاح باندې ویلی کېږي لحن جلي. د لحن جلي اقسام یا قسمونه، یعنی 5 قسمونه یا 5 قسمه غلطیو خو د لحن جلي اطلاق کیږي، او د هغې نه ما سوا چې نور کومې غلطیانې وي نو هغې ته بیا لحن خفي ویلی کېږي. هغه 5 قسم غلطیانې یا 5 کټګورۍ یا 5 ډوله غلطیانې چې هغه په لحن جلي کې محسوب دي، لحن جلي کې راځي، نو هغه دلته ذکر کېږي. اول تبدیل الحرف بالحرف، هغه غلطي چې په هغې کې یو حرف بل حرف باندې بدل شي. حا په ځای باندې ها وویل شي، سین په ځای باندې صاد وویل شي، ضاد په ځای باندې ضا وویل شي، ولا الضالین غیر المغضوب علیهم. دا اوس لحن جلي ده، ځکه چې وشو دلته تبدیل د حرف راغی. هر حرف چې وي خو چې حرف پکې بدل شو نو هغه تبدیل د حرف شو. نو تبدیل د حرف کومه غلطي ده؟ لحن جلي. دوهم قسم دلته د مثالونو ذکر کړي دي. الحمد په ځای الحمد، د قدر په ځای قدر، علیم په ځای علیم، یبسط په ځای مثلا سین په ځای باندې یبسط ویل شي، مصلحون په ځای باندې مصلحون ویل شي. داسې ویلو سره د مخکینی مثال حا سره، دوهم قاف، دریم عین، دا ټول مثالونه دي، دا ټول تبدیل شو په بل حرف سره. تبدیل المخرج بالمخرج، یعنی یو مخرج بل مخرج سره بدلیدل. تبدیل الصفت بالصفت، نو دلته وی چې دا حروف بدل شول او د یو حرف بل حرف سره بدلول په 2 وجو سره وي. همدغه د اول مثال تشریح کوي. یو حرف چې په بل حرف سره بدلیږي نو په 2 وجو سره بدلیږي، یا مخرجن بدلیږي او یا صفتن بدلیږي. مخرجن بدللو همدا معنا چې اوس مثلا قاف او کاف دا اوس هم مخرجن بدلیدل دي، هم صفتن بدلیږي. قاف په ځای باندې کاف وویل شي، اوس حا په ځای باندې ها ویل، دا مخرجن بدلیدل دي. د اقصای لسان په ځای باندې وسط لسان ته راځي، او د صاد په ځای سین ویل، د طوا په ځای باندې تا ویل، دا صفتن بدلیدل دي. ځکه ته صفت استعلا د صاد او د طوا نه لرې کا نو سین او تا پاتې کیږي. نو دغه وایي چې دا حرف بدلیږي د 2 وجو نه بدلیږي، یا به مخرجن بدلیدل وي او یا به صفتن بدلیدل وي. یو صفت لازمه په بل صفت لازمه سره بدلول. استعلا هم صفت لازمه ده او استفال هم صفت لازمه ده. صاد کې اوس استعلا ده ډک ویل کېږي، ته دغه استعلا راواخلې په استفال بدل کړي. صحیح ده چې دواړه لازمه صفتونه دي، خو چې په دې حرف کې کوم وو هغه تا په بل شي باندې شی که بدل که. دوهم کټګوري چې هغه په لحن جلي کې راځي د یو حرف کمول او یا زیاتول دي. اوله درجه کې دا غلطیانې پکې مخرجن تغییر راغی که صفتن تغییر راغی، دا ټول لحن جلي ده.
دوهم د حرف کموالی او زیاتوالی. په یوه کلمه کې د حرف زیاتول او په یوه کلمه کې د حرف کمول. مثلا الحمد لله دال باندې څه ده؟ پیش ده، او لله په ها باندې زیر ده. نو ته دلته د یو حرف زیاتوالی راولې. الحمد کې واو نشته، ته وایې الحمدو کشی. نو چې کش دې که نو څه چلو شو؟ یو حرف زیات شو. لله دا ها که د کسره کش کړل نو دلته به څه پیدا شي؟ یا به پیدا شي. نو چې دلته مد نه و، حرف مد نشته، نو حرف مد چی نو هغه کشیږي. نو حرف مد نه و ته آواز کش که، ځکه مد وایي چی شته؟ اطالة الصوت. مد تعریف څه ده؟ اطالة الصوت، اوږدول د آواز. چیرته؟ بحرف من حروف المد یا ویلی. آواز اوږدول په حرف مد او په حرف لین کې. نو دلته حرف مد نو ته آواز کش که، د کشولو سره د حرف مد وجود دلته پیدا که، ونه تا پیدا که. چې پیدا دی که نو زیاتوالی راغی. د زیاتوالی سره دا خبره دلته چېرته لاړله؟ لحن جلی ته راغله. یا یو ځای کې شته باید کش کې، ستا د نه کشولو د وجې نه، ستا د نه اوږدولو د وجې نه هغه حرف خپل ذات له لاسه ورکوي. مد اصلي که یو کلمه کې وي او ونه شي نو ذات یې څه کېږي؟ ختمیږي. ځکه خو ته مد ذاتي ورته وایي. ذاتي په دې مد باندې بنا ده، دا کشولو باندې بنا ده. که دا کش نشي نو حرف هلته څه کېږي؟ کمیږي. نو همدغه شان چېرته مد وي ونه شي یو حرف کمیږي، او که چېرته نه وي وشي هلته یو حرف اضافه کېږي. لہذا کمی او زیاتی، د یو حرف کمول او زیاتول دا د شي سبب ګرځي؟ د لحن جلی سبب ګرځي. او دا مثالونه دلته ذکر شوي دي، تاسو هر یو بیل بیل کتلی شئ. مثلا ضرب لكم، تو ضربا لكم. لم يلد ولم يولد، تو لم يلد ولم يولد. ولم يولد سره څه وشو؟ کمی راغی. او ضربا سره زیاتی راغی. صحیح شو؟ دا مثالونه دي. دریم قسم، دریمه کټګوري چې په لحن جلی کې محسوب دي، د یو حرکت په بل حرکت سره بدلول. تبدیل الحرکه بالحرکه. د یو حرف باندې زبر ده، فتحه ده، کسره ده، ضمه ده، ته دا اخلی دا ضمه په فتحه بدله یا فتحه په ضمه بدل کی، یا کسره په فتحه بدل کی او فتحه په کسره بدل کی. دا هم د لحن جلی د اقسامونه یو قسم ګڼل کیږي. لکه انعمت مفتوح ده، فتحه لري، ته دغه انعمت واخلي انعمتو کې مضمومه کې مفتوح په ځای باندې مضموم ووایې. نو دلته هم د معنا په لحاظ سره ډېر لوی فساد منځته راځي، لوی فساد منځته راځي. دغه کلمه چې دی نو دغه کلمه د متکلم ته اشاره ده، نو ته در اخلي مخاطب ته، مخاطب په ځای باندې ته متکلم ته دا کلمه را اوړي په دې ضمه باندې. انعمتا مخاطب ته خبره ده، او انعمتو چې شونو خبره متکلم ته راګرځي. نو دې سره همدغسې معنوي فساد رامنځته کېږي. مالک یوم الدین ته یوم الدین ووایې. ختم الله په ځای ختم الله ووایې، یعنې آخر کې ضمې په ځای باندې کسره ووایې. دغه قسم غلطیانې اکثره د حفظ په حلقاتو کې ګوره دا کیږي او حافظان یادوي، هغه غریبان خو بې توجهي د وجې نه دوی ډېر زیات دقت پکار ده چې دا لحن جلی ده او په دې سره معنا کې تغییر راځي او معنا ورسره څه کېږي؟ مکمل فاسدېږي. څلورم قسم د حرکت په ځای سکون یا د سکون په ځای باندې حرکت ویل، یعنی ساکن متحرک کول او یا متحرک ساکنول. یو ځای کې سکون ده، قد تو وایې قاده،
یو ځای کې بیا ساکن ده علیهم تو علیهم دا ساکن متحرک کول او متحرک ساکنول نو دا هغه مشکل پیدا کوي چې دا هم معنوي مشکل پیدا کوي. مثلا خلقنا په ځای باندې خلقنا وای خلقنا معنا ته وګوره او خلقنا معنا ته وګوره دا مشکل پیدا کوي معنوي لحاظ سره. نو یا مثلا انشأها په ځای باندې انشأها وای الته حمزه ده متحرک ده تو حمزه راواخله متحرک هم شي کی سکون باندې بدل کی. دا قسم غلطیان هم په لحن جلی کې حساب دي. پنځم مشدد مخفف کول او مخفف مشدد لوستل. یو ځای کې شد ده مستمد تو مستمد مستمرن نو کته په دې باندې وقف کین او ته مستمرن کته وای نو دالته مشدد شي شو مخفف شو. یا مثلا مزدجر نو دا وسرا مشدد ده نو باید مشدده ولوستل شي او کچرته دا مخفف شول نو دا لحن جلی کې حسابي. تاسو به وایي چې موږ مخکې وویلې او دلته څنګه پنځه شول او تاسو ته ما وخت هم دا خبره کړې وه اوس بیا وایم دغه تعداد چې دی دا د هر کتاب د هر لیکوال او د هر استاذ خپل یو ایجاد وي خپل یو انداز وي هغه څنګه کولی چې شاګرد په اسانه باندې پوه کړي. دلته اوس همدغه پنځه دي نو اوس مثلا مشدد مخفف یو ځای کړي موږ ویلی شو مثلا دا بیخي دي نو پنځو نه لس جوړ کړو. ساکن متحرک کول یو شي متحرک ساکنول بل شي مشدد مخفف کول یو شي مخفف مشددول بل شي. صحیح شو. دغه څه مثلا کوم ځای کې چې مد وي مده یو شي مده کې مد ونشي او غیر مده کې مد وشي د هر یو چې دو کینو بلا مثالونه ترې نه جوړېږي. نو چا به دو یو ځای کړي او چا چې کوم یو بل ته نږدې وي هغه به نه یو ځای کړي. دا تعداد د هر کتاب خپل اصل کې تغییر نه دی راغلی اصل کې تغییر نه دی راغلی څه چې هلته وغه دلته موجود ده صرف په اعدادو کې تغییر د اعداد دا چې دی نو کوم مدار د اعتبار نه دي دا د هر چا خپل یو ذوق ده او خپله سلیقه ده. په دوه لکه مثلا په را کې اوس څوک 12 ذکر کوي څوک یې دغه 12 راواخلي په شپږو کې خلاصه کوي نو اصل کې خو کمی نه راځي که دو رااخلي یوه شمېره ترې نه جوړوي. نو دا د استاذ کمال دی چې ماشومانو ته درس ورکوي نو باید ماشومانو ته دا څومره چې جزیه کې وړه وړه کې دومره ماشومان پرې ښه پوهېږي واړه جزیه ترې نه جوړې کړي. او که چېرته مشران وي نو په یو مثال کې ټول مثلا د لحن جلی فلانکی دا ټول لحن جلی دی بس خبره ختمه او تا ته خو هلته موضوع معلومه ده چې دا لحن جلی ده او دا لحن خفي ده. نو دا د درس او د حلقې ته په کتو باندې نو دا شی کېږي. ابتدایي کتابونو کې جملې وړې شوي وي او په غټو کتابونو کې ځکه دا تکرار ده نو بیا دلته د جملې غټې راځي هغه کمی نو اصل کې کمی نه راځي دې ته متوجه اوسېږئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.